او سبق ته ویلې دلته ویلې سبق په افغانستان کې سبق مې دلته ویل دی موږ دلته پیدا شوي یو او سبق مې دلته پر راکړو اوس دلته ډپټي هم کوم په ابوظبي پولیس کې په پولیس کې زدي زړه پولیس ډېر د خلکو سره تعاون کوي ډېر مرسته کوي او ډېر ستړي وسره کوي او ډېر خلکو سره ډېر تعاون کوي لکه دغه د پولیس تاسو سره دلته چې کوم خلک دی رویه تاسو سره څنګه چې کوم وطنیان دی رویه سره څنګه بس پولیس دوه خو اوس یو عادي پولیس وي دلته پولیس داسې دی لکه په عالمي سویه کوالټي دامې چې یعنی خلک چې رضا وي سر کم ته رضا کې کنه نو دی هدف دغه دی چې خلکو راضي پیدا کړي بس او مونږ هم موږ ته دغه ښیي ولاته خلکو سره څومره ښه کارونه کولی شو کوي انشاءالله خلک رضا وساتي خوشحاله وساتي خامخا دا مونږ اول دا هدف دی که نه اینه بعد بیا د نوره د کارونه وي ستا خو ډېر ملګري وي د دې ځای چې کوم وطنیان دي د هغې رویه تا سره د هغې تا سره څنګه وي رویه ناسته پاسته یارانې دوستانې ملګرتیا ورسره شته لکه بس لکه ورونه یعنی بالکل دا فرق نشته یا زه افغانی یم یا ته بل ځای داس دلته چې وړکول نه سره ستر شو د خپل ملګري سره ناست یو موږ په یوه سیم کې د یعنی 15 کلو 20 کلو ملګري دي یعنی په یوه ځای سره ستر شو یو عادت خو دا ښه ده چې الحمدلله اسلامي عادت دی بالکل یعنی څه فرق نشته موږ ما بیان کې په غم خدای کې یا په اختر شو قدر کې یو بل څخه ځای راځي دی تاسو څخه راځي تاسو دی څخه ځای خامخا چې موږ چې خشلتیا وي دی هم حاضر چې دی خشلتیا موږ خامخا ولته حاضر او خامخا د تبادل تعاون هر کم چې وخی لکه په خپل وطن کې بالکل یعنی دا سبونه چې یا پردي یا افغاني یا بل څه دا خبرې نشته دلته ډېره مننه سره درنو شکریه یو ډېر تکړه او ډېر ښکلی مشر را سره ولاړ دی سره خبرې در کوو ستړي مه شئ په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ستړي مه شئ په خیر حال اشرف ستا نوم سره او په افغانستان کې کوم ولایت حاجي فیض محمد خوست خوست کې څومره وخت هم دلته وشو دلته کېږي څه کم 40 کاله 40 کاله هم دلته څه کم 40 کاله او بچیان هم دلته دي که نه په افغانستان کې دلته دي نو په هغې هم سبقونه ویلي دي سبق نه دی ویلی بس دغسې کار کوي دغسې کار کوي نو تاسو ته احساس نه کېږي چې لکه تاسو دلته مسافري کوله چې پر خپلو بچیانو سبق ووایي چې تاسو له کومو کړمو کومو ستړو نه تېر شوي چې هغوی چې په څه طریقې سره بچ خو ما خپله تعلیم نه دی کړی یو بچی مې د هغه نه دی کړی احساس ته کېږي چې په کار نصیب مې دي پاندې کوم په هغې کوي په دې ته اراده چې په دې به ښه سبقونه وایي هلته شروع دي که نه شروع دي وایي به سبق او پاندې وایو تا ته خپل احساس کېږي سبق د نشوالي چې ته احساس ته کېږي چې ته حکومتي ادارو ته لاړ شي چې ته لاړ شي څه کړمه نه ته پېښېږي احساس کله چې سړی خارج ته وړي شي بیا تعلیم پته ورته لګېږي چې تعلیم څومره قدر لري ستا په اړه کې بل څه خبره شته چې ته یې کول غواړې نه خدای دې خیر دی ښه شول ډېره مننه خفا مشت دلتا خفا مشت دلتا پالین کې د افغانانو د پښتنو مشر اجي محمد طیب را سره ولاړ دی د سره خبرې ترې کوو اجي صاحب ستړي مه شئ په خیر خدای دې مل شو خدای دې مل شو ته ښه جوړ اجي صاحب ستا څومره وخت دلته کې دلته ما شپږ څلوېښت کاله شپږ څلوېښت کاله وشو ته چې شپږ څلوېښت کاله مخکې راغلی د امارات خو به داسې نه وو لکه لا نن چې یادالین به هم داسې نه وو امارات داسې وو چې مونږ کله راغلو او د هاجرو لښته نه یې کورونه وو او چې کله موږ دلې راغلو د موږ د خورو د خټو د کارونه وو چې دله دنده والې دلې موږ کورونه ښه وبرېښېدل چې له دې نه موږ کورونه ښه وو او بالکل یعنی دا ډېر خراب وو کورونه یې نه وو صحیح ستا په نظر کې داسې کومه خبره وه چې دی اتحاد او اتفاق او یو بل سره ورورولي وه په دې ملک کې الله پاک ډېر شتمنه ځمکه ورکړې ډېر وسایل هم پکې لري داسې کومه خبره وه چې د هغې په بنیاد هغه د دې بیس بنیاد جوړ شو دی پرې دومره ډېره ترقي وکړه دې داسې بنیاد جوړ شولو د ټول شیخان سره یو ځای ته شول او دا اتحاد یې دوی سره وکړلو چې موږ تاسو دا دپاره چې یو اتحاد وکړو او شیخ زید مرحوم چې کله راغللو په هغه وخت کې د ورور شیخ ابود په د ابوظبي حاکم و کله شیخ زید راغللو شیخ زید اعلان وکړلو
چې کارونه شعبي کارونه د خلکو دپاره ټولو ته اعلان شول چې هر سړي ته به کار جوړېږي. اول دا شول او 3-4 کاله بعد بیا شیخ هنر جمع کړه. شیخ زاید مرحوم شیخ هنر جمع کړه چېرته چې موږ تاسو یو اتحاد شو د دنیا ته یو قوت شو او بیا چې موږ ته ملک مخ ته بوځو او ټول اتفاق سره وکړو. الحمدلله په دا 40 کالو کې ما وطن دومره اندازې ته بترلو چې بالکل دا سبب د اتحاد اتفاق د امن په وطن کې وروسته هر شی شیخ زاید دا یو کار وکړو. حاجي صاحب الله دې وکړي چې ستاسو په شان مشران په افغانستان کې هم د مختلفو قبیلو د قومونو کوم مشران دي هغه هم دغه سره دویم دا خبره ده چې ډېره خبره په دا وطن کې دغه ده چې خلک دا وطن کې ډېر خوشحاله دي. دې وجه نه خوشحاله دي چې یو خو امن ډېر دی. امن دې وجه نه یو خو دغه ده چې هر فرقې ته تمام شرق نه او غرب نه په دا وطن کې موجود دي. هر چاته خپل حقوق ورکړي دي هم اسلامي حقوق هم انساني حقوق ورکړي دي او خو آزاد ګرځیدای شي او ټول په آزادانه خپل دین کړلی شي خپل کلتور پللی شي او دا یو انساني حقوق ته مسافر او وافدینو ته ورکړي دي د حکومت او خلک ډېر خوشاله دي. ایسه الله دې وکړي چې زموږ پښتانه افغانان مشران هم د دې نه زده کړه وکړي او د خپل قام او د خپل وطن د خپلې خاورې دغه درد په زړه کې ولري لکه دی چې لري ستاره درنو خبرو یو نړۍ مننه. ماشا او بل دغه ده چې د خلکو د شیخانو د خپل خلکو سره ډېر درد لري په زړه کې چې مخ ته بوځو دا خلک موږ دغه دی چې څومره دولتونه دي په فساد او دایرو فسادو باندې لګیا شوي دي. دی چې دي ادارې فساد نه لري او دی چې دي په دا کې دي چې موږ د وطن مخ ته بوځو او دې وجه نه د تومه دنیا چې دي د دنیا هغه دپاره ملاقات دپاره د وطن ترڅي ملاقاتي ویزې وخوالي چې موږ د وطن ووینو. نو موږ دغه یو هر سړی چې دلته موږ فکر وکړو هر سړی داسې وکړي چې دې وطن د نقل وخلي په خپل وطن کې د هر چاته نصیحت وکړي چې وطن داسې رقم خلک دي او دا رقم حکومت د رعایتو سره دومره قسم په مهربانه دی او اداري فساد نشته او امن دی او خلک دنه خوشحاله دي. انساني اسلامي حقوق ته خلکو